پاکستان ته افغان حکومت څه خبرداری ورکړی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دا مهم خبر په دې ویډیو کې وګورئ. افغان حکومت ویلي پاکستان د نور پر ډیورنډ کرښه د خپلسرو تاسیساتو له جوړولو لاس واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز د پاکستان د پوځ له لوري د کونړ اړوندو سیمو باندې راکټي بریدونه چې د ځاني او مالي تلفاتو سبب ګرځېدلي غندلي دي. د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه کاږي د افغانستان زړورو دفاعي او امنیتي ځواکونو د وظیفې په حکم د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه د دفاع په لار کې د تل په څیر خپله سپېڅلې دنده ترسره کړه. خبرپاڼه وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې د پاکستان لوري هوکړه وکړه ترڅو ډزبند تامین او په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځي مسؤلینو د بیرغ لاندې غونډه جوړه شي. د پاکستان د پوځ له لوري دا ډول راکټي بریدونه چې د ملکي تلفاتو سبب هم ګرځېدلي د افغانستان د دولت د منلو وړ نه دی او د پاکستان پر دولت غږ کوي ترڅو له دې ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا ډول بریدونه او د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د خپلسرو تاسیساتو رامنځته کول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل ګرځېدلی شي په هیڅ وجه د افغانستان اسلامي جمهوریت ته د منلو وړ نه ده. ډیره مننه له تاسو چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.